پری خان چې یوه مشهوره ټیک ټاکره ده، هغه چې په شیخ ملتون کې په غلط کار باندې ګیره شوې ده. د هغې په باره کې چې د هغې د محلې کسانو پولیسو ته ریپورټ ورکړی دی چې آیا د دې کور ته خلک راځي او دا دلته غلط کار کوي، یعنې د بدکارۍ اډه چلوي. هغې پسې چې کله انکوایري شوې ده او معلومات یې شوی دی، نو په حقیقت کې هغې د بدکارۍ اډې چلولې او غلط کار به یې کولو. د دې سره ډېر زیات خلک په دغه کور کې نیول شوي دي چې هغې هم دغه بدکارۍ ته راغلي وو. او کله چې دې باندې چاپه غورځېدلې ده، نو د دې په باره کې داسې ویل کېږي چې دا هم په نازیبه حالاتو کې ګیره شوې ده او په داسې ټایم کې چې بل کس ورسره هم په کمره کې موجود او دغه غلط کار یې کولو. خوږو دوستانو، د دې په باره کې دغه معلومات چې موږ ته ترلاسه شوي وو او موږ ته راغلي وو، نو د دې په باره کې مو غوښتل چې خپلو کتونکو سره هم دغه معلومات او خبر شریک کړو. که چېرې تاسو نور معلومات هم اخیستل غواړئ او د دې هغه ویډیوګانې هم کتل غواړئ چې دې هم غلط کارونه کړي دي، نو د دې په باره کې تاسو سره ټول معلومات شریکو. تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې هم دا یو داسې بې شرمه ویډیو جوړوي چې په هغې کې ډېره زیاته بې شرمي وي او ډېر زیات غلط خبرې پکې اکثر دپاره هم کوي. او که د ټیک ټاک په ویډیوګانو کې تاسو د دې لباس هم وګورئ، نو دا یو داسې کچا لباس اچوي چې هیڅکله یو پښتانه داسې لباس نشي اچولی، او بیا چې داسې لباس هم چوي، نو هغه په ټیک ټاک باندې ځان شو کوي او نو چاته ځان ښایي چې آیا ما داسې لباس اچولی دی او زما کردار دا دی. ځکه چې په سوشل میډیا چې هم د دې کومې ویډیوګانې وایرل شوي دي، په هغې نه هم داسې معلومیږي چې دې دغه غلط کارونه کول او د هغې نه بعد چې خلک پرې پوه شوي دي د خپلې محلې، نو د دې په باره کې پولیسو ته ریپورټ ورکړی دی چې دا ګرفتاره شوې ده او تاڼې ته یې راوستې ده. اوس د پولیسو وایي چې دې ته به سزا میلاویږي او دې ته به موږ ضرور سزا ورکوو چې د دې سره معاشره خرابیږي او چې په کوم ځای کې غلط کار کوي په هغه ځای غلط اثر غورځېږي.